په وروستي ځل مې چې تاسو لیدلې وئ د هغې نه هم ښکلې شوي یاستئ. نامک پاچا زما غلی وروسته له ډېرو کالو مې تاسو ولیدئ. ګمان مې نه کوو چې تاسو به وپېژنم، خو وخت تاسو نور هم ښکلې کړې یاستئ. خو زه دا خبره تاسو ته نشم کولی پاچا. دې وروستیو کلونو تاسو ډېر زاړه کړي یاستئ. کومې اړیکې مو چې په غرب کې له میرمنو سره درلودې دلته هم اورېدل کېږي. دا موضوعات لامل کېږي چې تاسو په سمه توګه کار ونه تاسو شو کړی. حسادت کوئ زما غلی. انسان هغه چا سره حسادت کوي چې ورته ارزښت ولري. زما په زړه کې ستاسو په وړاندې هېڅ کوم احساس نه دی پاتې. یعنې په دې خبرو مو باور وکړم؟ باور وکئ نامک پاچا. د وخت په تېرېدو سره تاسو ماته نه سلطان ته خپل صداقت وښودو. تاسو د ملګرتیا په ازموینه کې بریالي شوي یاستئ، خو د مینې په موضوع کې ناکامه شوي یاستئ. هماغه وخت تاسو زما له زړه نه پاک شوئ او لاړئ. خو ستاسو دا ښکلې سترګې ماته کوم بل څه بیانوي.